قتلېږي امیدونه ارمانونه ورته جاړي قتلېږي امیدونه ارمانونه ورته جاړي د غوسو غوسو شونډو پرهرونه ورته جاړي بېګا مې خوب لیده څه عجیبه شان د منظر و بېګا مې خوب لیده څه عجیبه شان د منظر و یو ستوری شهید شوی اسمانونه ورته جاړي زما د قام بچی به څنګه مخ په وړاندې لاړ شي زما د قام بچی به څنګه مخ په وړاندې لاړ شي قلم په وینو سور دی کتابونه ورته جاړي السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې مونږ ګرځو شاعرانو پسې ادیبانو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوو د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو د خوند او رنګ شعرونه تورو په دغه لړ کې نن راغلی پېښور بودی ته او زلمی شاعر ځوان شاعر مونږ سره نن پروګرام کې ناستی کوي علي رحمان صاحب دوی نو به خوندور شعرونه هم اورو څو پوښتنې به دې هم لرو ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې علي رحمان صاحب سلامونه احترامات وړاندې کوم السلام علیکم ډېره مننه دلکش ورور صاحب مننه دې کومه چې دغه د ژوند خوږې لحظې ما ته راوبخې او په پروګرام پیرزونه کې زه میلمه کړم ډېره مننه خوشحاله شي ستاسو هم مننه کوو علي رحمان د پیرزونې مینوالو سره خپله پېژندګلو کې علي رحمان څوک دی د کوم سره تعلق ساتي نوم علي رحمان د هلال هیل مې تخلص دی او یم د باجوړ او دې وخت کې د پېښور کې ژوند کوم مزدغه صحیح څومره وخت نه د شاعرۍ سره تړون لرئ څومره وخت نه شاعري کوئ بس 2-3 کاله کېږي چې دغه تړون هم دی اوس دې نه مخکې چې ما څه لیکل نو ما به سکول کې مزاحیه دغه غزلې به مې ورانوي سکول پورې به د ماشومانو ته به م ویل او د هغې نه پس چې کوم دی ما 2 کاله کېږي چې شعر هم لیکم صحیح د شاعرۍ زده کړې مو چا نه کړي دي یا کوئ لګیا یې بس هر څوک چې ښه شعر لیکي هغه زما استاد دی او دغه ټولو نه ما زده کړې کړي دي هغه که هر څوک دی هغه غټ سړی دی او که وړوکی دی دغې ته ما نه یې کتلي خو بس چې څوک ښه شعر لیکي هغه زما استاد صحیح د پیرزونې مینوالو سره به نور څه شریکوي خبرې به هم کوو خو شعرونه به هم اورو ځکه چې مینوال به ورکېدو ته نه پرېږدو خوښه دی ده 2-3 ټپییزې ویم او بیا شعرونه چې د زړګي سره په خیر راغلی د زړګي سره په خیر راغلی یار مروره په خیر راغلی غم زوروره په خیر راغلی یا مسافره په خیر راغلی ستا د لیدو مې الله ته ډېر کړي سوالونه په پړک خندا زړګی خوږېږي قسم رښتیا زړګی خوږېږي زما په تا زړګی خوږېږي چې ستا په چا زړګی خوږېږي لیونی مړه شي لیونی درپسې شومه او ستاسو په کلي چې تېرېږم په زړه نری نری خوږېږم د دنیا غم نه نه خبرېږم په زړه دننه سم ختمېږم د جانان غم مې په زړه لوبې کړي دي نه او شعرونه دي چې څوک مو په زړه ولي ځیګر روانوي څوک مو په زړه ولي ځیګر روانوي او څوک مو خدایه پېښور روانوي چا مو د ښار ښایست ته اور ایښی دی څوک مو په کلي کې ګودر روانوي چا مو د ښار ښایست ته اور ایښی دی څوک مو په کلي کې ګودر روانوي د دې پیسو د خدای بې خو باسي خپلو کې 2 ورونه اکثر روانوي مننه د دې پیسو د خدای بې خو باسي خپلو کې 2 ورونه اکثر روانوي ما چې په کومه دروازه به یې دیدن کولو لیونی هغه د کور ور روانوي او غزل دی چې ته چې زما د مینې انکار کوې نو څنګه به کوې ته چې زما د مینې انکار کوې نو څنګه به کوې ته چې زما د مینې اظهار کوې نو څنګه به کوې دا تجربه خو راته وښایه قربان دې شمه دا تجربه خو راته وښایه قربان دې شمه د چا زړګي ته چې څه لار کوې نو څنګه به کوې دغه قاتل چې مونږه داسې بې ګناه وجني دغه قاتل چې مونږه داسې بې ګناه وجني دغه قاتل ته چې ازار کوي نو څنګه به کوي اوس خو د ورور هم د یوسف غوندې کوی کې غورځوي اوس خو د ورور هم د یوسف غوندې کوی کې غورځوي اوس چې په ورور باندې اعتبار کوي نو څنګه به کوي مننه اوس خو د ورور هم د یوسف غوندې کوی کې غورځوي اوس چې په ورور باندې اعتبار کوي نو څنګه به کوي تا خو د مینې لار کې ډېر خلک بې لارې پرېښې بیا چې ته تک په دغه لار کوې نو څنګه به کوې تا خو د مینې لار کې ډېر خلک بې لارې پرېښې بیا چې ته تک په دغه لار کوې نو څنګه به کوې علي نن دا خو راته وښایه د زده کړې په نیت چې تنقیدونه په اشعار کوې نو څنګه به کوې واه واه علي رحمان صاحب حد مو کړی په غزل باندې دې نه علاوه نظم یا په نور څه شي مو ډېر کار کړی په نظم هم کړی نظم درته ویم خو د هغې نه مخکې درته یو څو شعرونه ویم چې
بې له یاره زندگی ده ښه بېکاره زندگی ده بې د یاره بې له یاره زندگی ده ښه بېکاره زندگی ده په پردیس کې چې تېرېږي ستا دپاره زندگی ده ډېر ښه دی. مونږ غریبو له څه نشته مونږ غریبو له څه نشته بې روزګاره زندگی ده ای علي شعرونه لیکو په دې لاره زندگی ده ډېر ښکلی. نظم درته ویمه چې د لرو بر پښتنو ای د زړه سر پښتنو تاسو پوهېږئ په دې تاسو پوهېږئ په دې چې زمونږ نامه یوه ده زمونږ جامه یوه ده زمونږ قصه یوه ده زمونږ ټپه یوه ده زمونږ عقیده یوه ده زمونږ کعبه یوه ده تاسو پوهېږئ په دې تاسو پوهېږئ په دې زمونږ ایمان یو دی زمونږ تاوان یو دی زمونږ خفګان یو دی زمونږ کاروان یو دی تاسو پوهېږئ په دې د لر او بر پښتنو تاسو پوهېږئ په دې چې مونږ څوک رانوي چې مونږ څوک شرموي چې مونږ څوک جنګوي چې مونږ څوک قتلوي تاسو پوهېږئ په دې تاسو پوهېږئ په دې چې عمل خان څوک و چې باکو خان څوک و چې عجب خان څوک و چې خوشحال خان څوک و چې باچا خان څوک تاسو پوهېږئ په دې چې دا نفرت چا خور کړی بس د یو بل ګریوان ته لاس ماچوئ چېرته د ګټې کاروبار شروع کوي هسې د ژوند تاوان ته لاس ماچوئ نور به په چا پسې بد رد نه وایو نور به مولا پسې بد رد نه وایو دا فساد منګه دی خور کړی سیبه نور به بلا پسې بد رد نه وایو نور به په چا پسې بد رد نه وایو نور به مولا پسې بد رد نه وایو دا فساد منګه دی خور کړی سیبه نور به بلا پسې بد رد نه وایو نور به د زړونو نه دا شک وباسو نور به د کوره دا ټوپک وباسو نور به علم روچتو نور به غنم روچتو نور به شر نه خورو نور به قلم روچتو علي نن عام ورکوي دغه پیغام ورکوي چې فساد مه خوروئ چې فساد مه خوروئ واه واه علي رحمان صاحب حد مو کړی په دې نظم لر او بر پښتنو به ستاسو دا نظم اورېدلی وي امید ساتم چې په دې نه به ښه پایدالي ښه سوچ پتې اخلي او ستاسو په خبرو باندې به یقین کوي نور به راسره څه شریکوئ زما د پښتنو خونې ړنګېږي ته خبر یې زما د پښتنو خونې ړنګېږي ته خبر یې قسم دی که پوږی څوک ودرېږي ته خبر یې زما د پښتنو خونې ړنګېږي ته خبر یې قسم دی که پوږی څوک ودرېږي ته خبر یې خدای خبر چې بیا به څه چل کېږي ته خبر یې نن بیا مې دا یوه سترګه رپېږي ته خبر یې راځه چې روغه وکړو داسې لرې لرې مزه راځه چې روغه وکړو داسې لرې لرې مزه دا مینه هم د مینې پیدا کېږي ته خبر یې ته څنګه ماته وایي چې زړه صبر که زمانه ته څنګه ماته وایي چې زړه صبر که زمانه قسم دی که زما زړګی صبرېږي ته خبر یې نن بیا ساقي ورکړي د ټالۍ وای نن بیا لې غورځېږي ته خبر یې او دغه نور شعرونه چې لنډ بهر شعرونه دي چې ژوند دی بېمزې صیبه ژوند دی بېمزې صیبه کومه شوګیرې صیبه ستا ښار ته راتګو نه شوم زرې زرې صیبه خپل منزل ته نه رسو لارې دې اوږدې صیبه خپل منزل ته نه رسو لارې دې اوږدې صیبه موږ ګناهګار ګڼي په خپل اسکي کاسې صیبه منګه ګناهګار ګڼي په خپل اسکي کاسې صیبه یو په واده کلک نشته ټول دی بې وادې صیبه علي په یو پیاله نه دی سکي بې اندازې صیبه او دغه غزل چې په جنګ کې ګټه نشته دی تاوان کوي سړیه په جنګ کې ګټه نشته دی تاوان کوي سړیه دا واوره بیا به ټول عمر ارمان کوي سړیه په جنګ کې ګټه نشته دی تاوان کوي سړیه دا واوره بیا به ټول عمر ارمان کوي سړیه د ځان نه دې دا څه ماشوم جوړ کړی دی صاحبه په هره یو خبره چې خفګان کوي سړیه نه خدای به دې ونه بخي کمبخته نه خدای به دې ونه بخي کمبخته چې وجنه د انسان کوي سړیه نه خدای به دې ونه بخي کمبخته چې وجنه د انسان کوي سړیه نو دا ته داسې د کومې فرشته نو دا ته داسې د کومې فرشته چې تنقید په باچا خان کوي سړیه مننه دې کوم نو دا ته داسې د کومې فرشته چې تنقید په باچا خان کوي سړیه لا تر اوسه ته د علي په شعر پوه نه شوې لا تر اوسه ته د علي په شعر پوه نه شوې او خبرې د اسمان کوي سړیه واه 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 علي رحمان صاحب زبردست غزل و خاص کر دا باچا خان والا چې کوم انتره وه حد مو پې کړی دی دا راته وایي کومو ټولنو سره تعلق لرئ مشاعرو له ځای راځئ او که نه او چې کوم ځای کې موقع میلاو شي بس هلته ځان رسو مونږه په بو کې چراټ پښتو د بي جرګه هغې ته به قید ځو دغه رنګ خانه فیرنګ کې چې کله شي کله باچاجي صاحب خواله ځو نو چې کوم ځای کې نو کوشش کوو چې ځان ورسو
صحیح کتاب پاک له مو څه خیال دی کتاب به مو راځي او که نه راځي کتاب خواهش خو دا شاعر او زما په خپله ډېر زیات خواهش دی او لا زه په خپل شعرونو کې دغه د معیار نه لرم او انشاءالله چې کله د کتاب دغه شو انشاءالله کتاب ته مې ډېر خواهش دی چاپ کوو صحیح الله دې وکړي چې ستاسو کتاب زر تر زره راشي یو غزل راسره شریک کوي بیا به درنه اجازت غواړو د غزل نه مخکې درته شعرونه ویم چې څومره بدرنګ تصویر دی څومره بدرنګ تصویر دی په وینو رنګ تصویر دی زمونږ په ذهن راخور خدای زده د جنګ تصویر دی د دې نه ځان ساته خدا د کوکنار دا بل د بنګ تصویر دی دا شعر ووایه د دې نه ځان ساته خدا د کوکنار دا بل د بنګ تصویر دی ټوله نړۍ مني زمونږ د ننګ تصویر دی علت یې مه ورکوه ای د ملنګ تصویر دی لته مو ورکوي د ملنګ تصویر دی دا مې بیخي خوښیږي دا د لونګ تصویر دی دا مې بیخي خوښیږي دا د لونګ تصویر دی منګه پښتو لالي جوړ کړی دنګ تصویر دی او دغه غزل چې نجی د جنگ او د نفرت خبرې خوند نه کوي نجی د جنگ او د نفرت خبرې خوند نه کوي هر چا سره د مینې محبت خبرې خوند نه کوي نجی دا وطن د پښتنو دی په خوله لاس کېږده نجی دا وطن د پښتنو دی په خوله لاس کېږده دلته د غربت خبرې خوند نه کوي زه کافره ته خو د جنت خبرې ونه کړې زه کافره ته خو د جنت خبرې ونه کړې تاسو د جنت خبرې خوند نه کوي تا خو په هر وخت کې د خپل ځان صفت راخیستې وي خو نه د ځان صفت خبرې خوند نه کوي خانه د غریبو د خولې نوڼۍ راښکلې ده خانه د غریبو د خولې نوڼۍ راښکلې ده تاسو د عزت خبرې خوند نه کوي دا ګورې د ورور خبره د علي پوه شه دې کې د غیرت خبرې خوند نه کوي او دغه یو بل غزل درته ویم وی به خاتمه شي چې یو زندګۍ راله دا زړه یو دې زندګۍ راله زړه ټک وچو دې زندګۍ راله زړه ټک وچو دې غریبۍ راله زړه ټک وچو دې خان ته غریو نیولې ویل ستاسو خانۍ راله زړه ټک وچو د خان ته غریو نیولې ویل ستاسو خانۍ راله زړه ټک وچو ته بنګلي مال راوړي او کنې لیونۍ راله زړه ټک وچو یو مسافر یم په خدای قسم دی یو مسافر یم په خدای قسم دی بل مزدورۍ راله زړه ټک وچو یو مسافر یم په خدای قسم دی بل مزدورۍ راله زړه ټک وچو د هر قسم شاعري کول څه ټوقې نه دي قسم شاعري کول څه ټوقې نه دي علي شاعرۍ راله زړه ټک وچو وا علي صاحب ډېر ښکلی ټول شعرونه مو د کمال نه ډک دي په اخر کې زموږ مینوالو له څه پیغام ورکول غواړئ بیا به اجازت غواړو زما پیغام زما به څه پیغام خو دغه یو پیغام پر یو مرکه کې کوم چې دغه د پښتو ادب دپاره چې څوک منډې وایي څوک کوششونه کوي د خپل نو دغې ته زه ما یو پیغام دی چې دغه ویډیو ګوري شیر کوي هم خوښه پې هم رالیږي نو دا د پښتو ژبې یو اسانه خدمت دی نو دی ته به پې ډاډ میلاویږي دی ته ملاتړ میلاویږي نو په کار ده چې موږ د دې خلکو سره ودرېږو د دوی ملاتړ شو او ستاسو بیا مننه کوم بیا راشي ډېره مننه خوشحاله شي ستاسو هم مننه کوو جی ګرانو کتونکو دا و علي رحمان خلیل خیل صاحب چې نن موږ سره پروګرام کې ناستی وکړو تاسو ته خوندور نظم هم واورېدو شعرونه ته هم واورېدل تاسو د علي رحمان د ناستو ملګرو هم ډېره مننه کوم چې موږ سره ناستی وکړو انشاءالله بل پروګرام کې بیا ملاقات کېږي د یو نوي ملګري سره در هغې دمه چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ